السلام علیکم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د انډیا او د پاکستان ترمنځ د جنگ ماحول دی. دواړو طرف ته د بارډر باندې توپي جنگ سامانونه روړي دي او مودي خپل فوج لا فری هند ورکو. فری هند مین پوره اجازه ته ورکو چې تاسو د پاکستان خلاف څنګه رنګي اکشن اخلي واخلي زم تاسو خوښ کوي او کوم رنګي میزایل ورولې یا سو ورولې نو فوج له د دې اجازه ورکو او د دې جنگ له نومم کیږي میشن ازادي. نو زه مودي نه دا سوال کوم چې آیا ته دا حرکت وکي نو پاکستان به دې په جواب کې تعالی کم رنګي جواب درکې کم رنګي اکشن به د باندې اخلي هغه ته سوچم نشي کولای. پاکستانی عوام پوره جوش کې دي خو زه ټول ای ته خواست کوم چې لکه اول خو جنگ مکوئ، جنگ د مسالې حل نه په ټیبل راشي مذاکرات وکړو که بیا خامخا جنگ کوئ نو جنگ یو نقصان دی لکه جنگ د مسالې حل نه دی، جنگ ځان له یو مساله ده او که بیا هم تاسو جنگ کوئ نو پاکستانی عوام هم سو پاکستانی فوج هم سو بنګړي نه دی چولی ستاسو خلاف به داسې اکشن اخیستل کیږي چې ان شاء الله ستاسو نیکونه به په قبرونو کې یاد ساتي. انډیا والا ته دې ټیم کې زم مخاطب یم ستاسو نیکونه به په قبرونو کې یاد ساتي چې پاکستان به تاسو سره څه کوي. که تاسو سره د پولګاما تاسو دا ټیک د دهشتګردي پاکستان کړی دا خزه صحیح د پاکستان کړی دا نو ثبوت خو غي کنده خو ته په خله باندې اخته چې دا پاکستان کړی دا ثبوت غیا زموږ وزیر اعظم شیخ باز شریف او ته بار وایي چې ته ثبوت وغي د سره ثبوت نشته او جنگ اوازونه کوي. زموږ د قوم زموږ د ملک پاکستان ټول نه غټه بدقسمتي ده چې زموږ گاونډي ملک یو داسې فساتي ملک دی انډیا چې هغه خپل ترکه باندې سکار نه کوي او چې بس الته سوشي دا پاکستانو کو چې ګورو جازونه به را لزولي او نن یو څو کال مخکې زه دې ته یادوم یو څو کال مخکې چې دې کم جازونه را لزولي او د پاکستان خلاف دغه کړو نو غابینن نه ولا سونه والي او دانه بریتونه جو او بیا پیچو سکول او بارډر باندې واپس ورولې کړو نو دې نم سبق نه اخلي چې پاکستانی فوج او د انډیا فوج کې ډیر فرق دی. پاکستانی فوج یو پروفیشنل فوج دی او د انډیا فوج ماته نه لګي چې دی د سر کم دغه نه ټرین شوي دي یو خو دونه ان میچور دي چې لکه نس خبره یو دی به د جنگ خبرې کوي لکه پاکستان اټمی ملک دی ته د خلاف څنګه اکشن اخلي او دا ته د ماشومانو حرکتونه مه کوه چې ته وایې زه میزایل به راوړه رول موضوع وایې دا رولم پاکستان به دې وشلی. پاکستان یو اټمی ملک دی ته به خوش سره کار اخلي موږ سره راشه مذاکرات وکړه څه ثبوت ته سره وښیه پاکستان به یې خلاف په خپل اکشن اخلي. تا ته دا اختیار چا درکړی چې ته وایې زه د پاکستان خلاف فوجي اپریشن کوم دا ته نشي کولی او کو د دې به ډېر خراب انجام وي انډیا ته زه بار وایم چې تاسو به بیا نه بچ کیږئ او دواړو طرف ته تباهي کیږي هغه چې هغه ناقابل برداشت دي او که ورکوټې جنگ کوي ورکوټې نو خو ګارانټیډ لکه هغې کې خو بیا دغه پاتې نه شو چې انډیا به یې کې وال خوري نه مخکې موږ نه څو ځل وال خوړلي هغه بینن د نه غټو بریتونو والې چې رالېږلي او دغه بیا څه انجام امید دی نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل ضرور سبسکرایب